یو څیز ډېر عام شوی دی، په کور کې هم خلک کوي، ډېره لویه ګناه ده. په دفترونو کې هم خلک کوي، په دکانونو کې هم خلک کوي، او نن سبا په سوشل میډیا په دې موبایل ډېر عام شوی دی او ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه چې هغې ته دروغ وایي. ډېر عام شوي دي نن کور کې دننه بچي پلار ته دروغ وایي او پلار بچو ته دروغ وایي، نوکر نیک ته دروغ وایي، نیک نوکر ته دروغ وایي. په دکانونو کې سودا خلک خرڅوي پکې دروغ وایي، ګاهک هم دروغ وایي، یاره وایي دا خو بل ځای ما ته په دې میلاوېږي دروغ وایي. په منډو کې چې خلک څاروي خرڅوي هم دروغ وایي. او په دې سوشل میډیا خو خلک دومره دروغ خورئ د هغې څه اندازه نشته. او بعضې خلک د دروغو مجلسونه جوړوي، خلک خندئ، د دروغو ډرامې جوړې کړي دروغ دې دپاره چې خلک وخندي او پیسې پرې وګټي. او د دروغو خبرې خورئ، خلک راغونډئ او دروغ وایي چې خلک ورپورې وخاندي. اوس به زه نن تاسو پوه کړم، موږ ته خو دا خبره ډېره اسانه ښکاري، اوس به تاسو زه پوه کړم چې په دې الله څونه خفه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل لمن یحدث، هغه انسان چې هغه خبرې کوي فیکذب او دروغ وایي، په خبرو کې دروغ وایي. او سله دروغ وایي لیضحک الناس چې خلک وخاندي، خلک وخاندي، ضحک یضحکو لیضحک الناس چې خلک وخاندي. او دې کوي هم دې دپاره چې دا خلک وخاندي او خلک خاندي. رسول الله مبارک فرمایي ویل له ویل له ویل له، دې تباه دی وایي، دې هلاک دی. او ویل څه ته وایي؟ یو حدیث کې راځي چې په دوزخ کې دننه یو کنده ده، ادونه ګرمه ده چې کله د هغې دروازې کولو کې نو جهنم به ترې امان غواړي، دوزخ به چغې کړي چې یا الله زه خو وسوځېدم. دوزخ په خپله دا سړی به هغې کندې ته ځي. پیغمبر وایي تباه دی، وایي غرق دی، یو ځل نه وایي ویلون تباه دی، بیا وروسته وایي ویلون له ویلون له ویلون له. دې سړي له د خدای له طرف نه تبی ده، هلاکت دی، تبی ده، هلاکت دی. او هغې کندې ته به دې غورځېږي چې د کومې کندې نه دوزخ امان غواړي. څومره خلک تباه دی، خلک په ښادو کې او په خوشحالو کې مجلسونه کوي او یو سړی راوغواړي او هغه دروغ خبرې کوي او خلک خندي، دروغ خبرې کوي او خلک خندي. او رښتیا ووایه نن په سوشل میډیا خلک ډرامې د دروغ جوړوي که نه جوړوي؟ ټول دروغ. څه دپاره دروغ وایي؟ چې خلک وخندي او زما دا شی په نېټ ډېر خلک وګوري او ډېرې پیسې وګټم. دا په نېټ باندې ډېر خلک ولې خندا خلک خوښوي، دا به خلک ګوري او خاندي به وپورې، دا به خلک ګوري او خاندي به وپورې، دا به خلک ګوري او خاندي به وپورې. نو زما به دا شی به ډېر زیات وچلېږي په نېټ باندې، دا شی به په یوټیوب ډېر زیات وچلېږي. نو ماله به د میاشتې لکونه روپۍ راشي. ظالمه په دنیا کې د لکونه روپۍ واغېشتې او دې ګټلې په دروغو، د خلکو په دروغو په خندولو. لیکن د پیغمبر مبارک د وینا مطابق ځان دې د جهنم خطرناکې کندې ته وغورځو. او د پیغمبر خیرې پیغمبر وي خدای دې دا سړی هلاک کړي، هلاک دي کې خدای دې وایي هلاک کړي. معمولي شی دی د مارونو، لیکن موږ ته به یې جوړه کړې ده پیسو دپاره. خوش طبیعي ده، خوش طبیعتي چې رښتیا وي، رښتیا دروغ نه وي او خلک وخندي. خوش طبیعتي ورته وایي دا جایزه ده، دا حضور پاک کړې ده. یو بوډۍ راغله رسول الله مبارک له، وایي ما ته دعا وکړه چې خدای پاک ما جنت ته بوځي. رسول الله مبارک وخندل، وایي بوډایګانې خو به جنت ته نه ځي. ښځه په ژړا شوه. رسول الله مبارک ورته وایي دلته راشه، وایي بوډۍ به نه ځي، تا به خدای پیغله کړي نو جنت ته به ځې. په دې بوډاوالي حالت کې به نه ځې، خدای به دې پیغله کړي. ان انشان وجعلناهن سنگري ابکارا عربا اترابا، خدای پاک به پیغلی کې نو جنت ته بدي. نو ښځه خوشحاله شوه. یو سړی راغی رسول الله مبارک ته وایي ما له یو اوښ راکړه په سفر ځم. بل چاته وایي ورشه دله د اوښ یو بچی ورکې. وایي الله رسوله د اوښ په بچي څه کو، زه خو اوښ غواړم، د اوښ په بچي زه سورلي کولی شم. حضور پاک ورته وخندل، ولې وایي اوښ د اوښ بچی نیست، در کوم د اوښ بچی شو که دې ته څه وایي؟ خوش طبیعتي ورته وایي دا خیر. لږه معمولي خندا خلکو کې خو دروغ نه وایي. صحابه د پیغمبر مبارک نه په خپله تپوس کوي د الله رسوله انک تمازحنا، وایي ته خو موږ سره خوش طبیعتي کوې، ته خو پیغمبر یې. وایي او انی لا اقول الا حقا، زه خوش طبیعتي کوم خو دروغ نه وایم، رښتیا خبرې کوم. او موږ څه کوو؟ موږ دروغ وایو.
د دروغ ډرامه جوړه کو د دروغ فلم جوړ کو پیسې په وګټو او سب هغه په موبایل باندې او په نت باندې ورسور کو او د دنیا خلک یې ګوري او خندا د پاره خلک ګوري یارونو چې زه د خیره او کم زما به قبول نشي چې پلار د توکینو قبليږي خو ځکه قبول به نشي او چې د دواړو جهان مبارک سردار د خیره او کینو دا به قبليږي او کبه نه قبليږي دا ولې خلک د پیسو د پاره خپل خدای خپکای او د پیغمبر د خیر ولادت ځان راولي حضرت ابراهیم علیه السلام دا الله څومره جلیل القدر پیغمبر یو درې خبرې داسې کړې دي درې چې دروغ نه دي د مون خلک په توریه وای لیکن د قیامت پر ورځ په غیب یری یو موقع کې حضرت ابراهیم علیه السلام داغه چې کوم بادشاہ او خلکو هغه د اختر میلې لتل او داغه قانون بداو چې د اختر میلې لبکلتل نو چې لوی مندر یو شاهی مندر چې وته وي شاهی بوت خانه هغه کې به بلا بوتانو یو پکې غټ مشر بوت باو نو هغه ته به خوراکونه را دن نکړه هغه بوت خانه ته مندر ته پاره کې به کې خودل چې پدې د دې بوتانو نظر لګي نو دا به برکتی شي نو چې کله بدوی د میلې نه واپس شو د اختر د میلې نه نو نیک باغه مندر بوت خانه ته ورل نو هغه خوراکونه به خوړل ابراهیم علیه السلام ته وی راځه کنه لکه موږ سره میلې لاله شه او تسوي وی انی سقیم ز بیمار دلته ابراهیم علیه السلام خو ظاهری بیمار نو بیمار خو دې ته وجخ په خوږي تبه وی درد وجود کې څه نقصان دی ابراهیم علیه السلام وجود کې خو نقصان نو او انی سقیم دې ته توریه وی دا غره دینه څه مطلب چې ز بیمار ما ته لوي ټینشن دې د ټینشن نه غټه بیماری بلشتا چې د ما ټول قوم دوزخ ته روان زما ټول قوم په شرک کې مبتلا دي زما پلار په شرک کې مبتلا دي زما خاندان په شرک کې مبتلا دي دا به ټول دوزخ ته دي پیغمبر خودی سره فکر منی نو ابراهیم علیه السلام دې سره فکر منو په لوی ټینشن کې پروتو نو انی سقیم داغه مطلب دروغ نو داغه مطلب سو چې زه خو په لوی بیماری کې پروتې ما او په ټینشن کې پروتې ما زه څنګه لاړ شم د سره او تاسو چې کوم شرکی عمل کوي هغه لاړ شم او ظاهری سمانا وا چې چاته اوس وځه نه جوړه ما او ستا مطلب دی چې دماغي پریشانی ده نو دا سړی دروغجن نه دی او ستا په ګومان کې څه دی ته ویل کده خو جوړ دی وګور ماته وي چې بیمار یم دا یو ټکی وي نو ظاهر کې شکل د دروغ وو نور پیغمبر نه دروغ نه کیږي پیغمبر د ګنا نه معصوم دی پیغمبر د ګنا نه پاک دی خو شکل صورت داسې ښکاریږي لکه چې د دروغ ویلي حالانکه دروغ نه دی ویلي داغه مراد دا و چې زما دماغي ټینشن پریشانی او بیماری ده دا یو شو دویم چې بیا کله هغه قوم راغی او نیغ ورل په بوتانو نو ابراهیم علیه السلام څه چلو کو چې قوم لاړل میلیلا نو د تبرګی راواغشت او نیغ په دې بوتانو ونغی اغه ته خوراکونه پراته دي وتوی مالا قوم لا تاکلون دا ولې نه خوري نو بوت کم دې خوراک کول شي بیا وته سوي مالکم لا تنطقون خر بچو الکه دا خر بچو ټکی پکشته نه په قران شریف کې ګورې ښا تاسو مال قار را مالکم لا تنطقون خبري ولې نه کوي زره سره خبرې کوم او تاسو خبرې نه کوي نو قرآن شریف کې الله فرمایي تبرګي او چت کا او شورو یې په وکړه او چې څومره واړه بوتانه ټوله ټکو سترې کړل ټوکلي کړل او بیا تبرګي راواغښت او د غټ بوت په وګه کې وېزان دي چې د میلې نه راځي چې اوس باندې خوراک برکتی مندر ته ورننه وتل بادشاہ دی وزیران چې وې قتل هغه کې ټول بوتانه ټکو سترې پراته الک من فعل هذا بالهاتنا یره دا مشرکان ډېر قمقل وې زمو خدایانو سره دا کار چا کړل نو چې خدای دې چانه بچکول ځان نشي دته خدای ولې وسپیرو من فعل هذا بالهتنا دا چا کړی دي نو قوم ویل سمعنا فتى يذكرهم دلته اولک دی زمون دا بوتان په بدو یادای یقال له ابراهیم نوم دی وی ورشه واس کې وتا بادشاہ راو انت فعلت بالهتنا یا ابراهیم زمون خدایانو سره دا ملنډ تا کړی دا لوبه او تسوي بل فعله كبيرهم هذا فاسالوه چا سره چې ټوپکې ډزغه کوي چا سره چې توري غزار هغه کوي چا سره چې تبرګي وي غزار هغه کوي نو تبرګي دا خپلار پوګه کې مویزان دی او داوا په ما کوي شیخ واغه ته پوګه کې ویزان دی لچا غوسه شوی دی خپلو کشرانو ته او په دې ټولو شروع کړی دا او ټولې غربولې دي ټولې ټکو سترې کړې دي ټولې برابر کړې دي هغه یو بل تو قتل وی تاسو کې بابا جینا
ته بری وګه کې پروت ته لک معلومات ته کې تاسو ته کې بس هغه خوش کداوي چې دغه خبر نشي کوله نه تاسو ته کولی شو نو خبره خو ابراهیم ټیک شو چې خدای وته ولې وای پټ یو بل ته ویروي مونږ لم دوی ته وای د مونږ خدای غرق کې د دې خلکو مونږ عبادت کوو چې نه ځان بچ کولی شي دلته ابراهیم علیه السلام سوې بل فعله كبيرهم هذا دې مشر دالو بکړي او ظاهر کې هم مشر دان نه دی ویلې او ابراهیم وای نو ظاهر کې شکل دسه شو د دروغ نه دی دا تاسو وایم دروغ نه دی خو شکل یې دسه دی د دروغ نور پیغمبر خو د ګنا نه محفوظ دی دروغ نه دی هغه چې دا خبره کوله د مقصد نو چې دا کار کړی دی مقصد دا قوم پړکولو مقصد دا قوم په دې پویولو چې قوم په خپل وجه دا بود دا کار نشي کوله نو چې دا نشي کوله خپل بچی نشي بچ کوله گزار نشي چلوله نو زوی به خورې درکې د بیماری نه به خورې جوړ کی عزت بدل خورې درکې عزت او ذلت به هغه ذات کې چې ټول مخلوق او ټول انسانیت او زمکه اسمان داغه په قبضه قدرت کې دی چې رب العالمین دی دا دوی مشوا دریم سری دریم چې کله د مصر نه اوته دا عراق د بابل خار نه نو پلاره د مصر بادشاہ دا خبره ما د اختر نه مخکې څه کړم د لګړې را و دې مقصد دې درته نو الته یو ظالم بادشاہ نو چې چا سره با خشته جینې و ناغه به ترانی ولا بس زناکارو بربندو بدعملو بیا به سکول چې چا سره خاوندو نو خاوند به ولا وجه ځکه خاوند دا ډېر لوی غیرت ګڼي چې دا ما خضر ایمانه څوک بوځي او بدعملي دی وکړي نو خاوند به ولا مړ کړه ولیکه دا ښځه مې خوښه شوه بس ځان سره به کوم خاوند دې څه کوي مړی کوي او که د چا به خور وه نو هغه رور به ولا نه واجه خور به یې واغېسته او رور ته به ولا څه انعامونه هم ورکړل چې زه تاله انعام در کوم دا جینۍ مې خوښه ده نو رور به یې ویل زه خو د بادشاه خواله لاړم ښه خو نه دي خو زه خاون خو نه برداشت کوي رور خو بیا هم برداشت کوي چې دله چا په نکاح کې بشي نو د خاون ښځه خو څوک نشي ساتلی نو ابراهیم علیه السلام چې روانو نو کارنده و پولیس والاو د مصر بادشاه ته وی داسې یو سړی را روان دی مونږ یې معلومات واغېستل ابراهیم یې نوم دی ډېره خشته ښځه ده او جینۍ ده ورسره ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېدله بیبي سارې ته څه وایي وی سارې وی ما به دروغجنکۍ نه ګورې په مخ د ځمکه زما او ستانه علاوه بل مسلمان دلته نشته یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یو سره لوط علیه السلام وروانه او قانون دا دی چې مسلمان د مسلمان ښځې رور او خور دیني رور او خور ورته وایي نو ما ته خپل دیني رور او خور یو ګورې ما به نه دروغجن کې ما نه تپوس وکړه چې دا دې څه ده ما ورته وایي دا مې خور ده نو که تا نه تپوس وکړي وایي تا مې رور دی نو دروغ ځکه نه دي چې مسلمان انما المؤمنون زموږ قرآن هم وایي اخوة المسلمان د مسلمان رور دی او مسلمان ښځه او مسلمان سړی رور او خور دی د دین په اعتبار د نسب په اعتبار نه دروغجن مې نه کې ګورې اوس ظاهر کې چې هغوی تپوس وکړه څه دی دا وایي دا مې خور ده نو شکل یې د چا دی د دروغ نه دی شکل د دروغ نور خو د هغه مطلب د رورولۍ نه نسبي رورولي نه وه مراده دیني او مذهبي روروليت یې مراده دا درې ټکي د ابراهیم علیه السلام د خولې نه وتي دي رښتیا ویلي دي توریه ورته وایي بل څه کنایه الی غیر ذلک خو شکل د دروغو دی نو د قیامت پر ورځ چې دا ټول مخلوق په یو میدان کې ودرېږي نو حساب کتاب به نه کوي ډېره موده به تېره شي حساب کتاب به نه کوي او زما وروڼو دا خلک به په خولو کې ډوبې ډوب د آخرت خوله د دنیا د خولې په شان نه ده دنیا کې خو اوبه خپله سطح هواره ساتي او آخرت کې چې چا نه خوله وبېدله د چا نه نو هغه خوله به هغه پورې ولاړه هغه پورې او نور به دونه ښکته شوي حضور پاک فرمایي یو میل به دا انور را نږدې وي یو میل او خلک به په دې خولو کې خوټ کېږي خو مرګ شته دی نه د چا د کونډو پورې په خولو کې ډوب څوک د نامه پورې څوک د سینې پورې او څوک د خولې پورې دومره خطرناک تاو دی نو دا خلک به په دې تاو کې ډوب پراتی او بعض نیکان خلک الله دې پکې مونږ حساب کړي هغوی به د الله د عرش د سوري لاندې په یخو هواګانو کې ناست دا خلک به راغونډ شي وی ځکه یو کار وکړو چې مونږ چاته سپارش وکړو چې الله ته ورمخکې کړو او الله د هغه ومني او د حساب کتاب شروع کړي وی یاره آدم علیه السلام نه به لاړ شي نو دا ټول خلک به آدم علیه السلام نه راشي وی ته ابوالبشر دا ستا ټول بچي دي نوسان وسي کړ وسي دي مهرباني وکړه الله ته سپارش وکړه ټول په خولو کې او په ګرمۍ کې ډوب دي چې خدای حساب کتاب شروع کړي یا جنت یا دوزخ خو چې دې غمه خو خلاص شو تر څو به ولاړ او تصور
د الله دربار د زمارونو ګوره د انسان دربار نه دی په دنیا کې چې یو رکوټي جج ته ودرېږي نو رپېږي با چې ما سره به څه کوي لیکن دا د الله ذوالجلال دربار دی الله دغه وخت کې هېڅوک نه کوي او سوی وی ما ته الله وی چې اونې له ګوتې موړه او ما وله وړې ده اگر چې اوس معاف شوی دی معاف دی اوس لیکن یریږم چې الله راته غصه نه چې ته سپارش کې اونې له دې ولې ګوتې وړې زه به خدای له څه جواب ورکوم نفسي نفسي ما سره د ځان غم دی د بل چا نه زه نشم کولی موږ څوک یاره ما نه پس یو بل لوی پیغمبر تېر شوی دی نوح علیه السلام هغه له ورشي نو چې نوح علیه السلام له دا خلک ورشي ای نوحه تعالی خو خدای لویه مرتبه درکړې ده چې د آدم علیه السلام نه پس په طوفان ځمکه غرقه شوه نو ستا نه خدای واپس آباده کړه آدم ثاني ورته وایي مهرباني وکړه اشفع لنا الی ربک خپل رب ته زموږ سپارش وکړه چې موږ دمه کې حساب کتاب را سره وکړي او ته څه وایي زه خدای ته ویم ما خودی ته خیره کړې ده رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ولدي کفر شرک او مې خدای دا ټول تباہ او هلاک کی نو طوفان پر هغه هلاک شو او دین زما بچی دې زوی مې ده یکم وخت زوی مې کافرو مونږ کشته ته رالو او ما زوی ته وې ای بچی ال راخېجه کشته ته ګوري وی زوی مې وې چې بابا نه در خېجه ما جودي غر تباہ او خېجه وی بچی گوچی نن د خدای د قهر نه په غرونو خطو نه بچ کېږي وی دې کې یو چپراله او زوی رانه یوړو نو نوح علیه السلام یا الله ان ابني من اهلي زما زوی خو زما بچی دی کنه نو تا خو استا او ستا خاندان به بچ کوم دا خو غرق شو الله وی انه ليس من اهلك ابراهيم ابن نوح دا ستا بچی دی ته پیغمبر مشرک دی ستا په نقش قدم نه دی روان ستا بچی هغه دی چې ستا په نقش قدم روان اوس هم پښتانه وی کنه وی دا زما زوی نه دی ته زما زوی نه ځکه چې زه څه کوم ته خو هغه څه نه کوې وی دا ټکې مې وکړه الله پې خفه شو نو که ما ته ویل ته د خیرې کولې او بیا د مشرک زوی له ما نه سپارش کو نو زه به خدای له څه جواب ورکوم نشم ورکولی نفسي نفسي ما سره د ځان فکر دی پیغمبران به وایي ما سره ځان فکر دی موږ څوک ابراهیم علیه السلام ته لاړ شي حضرت ابراهیم علیه السلام ته به دا خلک راشي ابراهیمه ته خو د الله خلیل وې که نه د الله خاص دوست وې که نه تا سره په ډېره زیاته مینه وه اشفع لنا الى ربک موږ د پاره د خدای نه سپارش وکړه چې حساب کتاب شروع شي ابا دا دې درې ټکي چې وختي مې وې دا به رامخکې کې چې ما خو درې خبرې هغه کړې دي دروغ نه دي خو شکل یې څو د دروغو الله پې خفه نه شي او غصه پې نه شي زه نشم کولی ابراهیم علیه السلام دا هغه دریو خبرونه ما پې تاسو پوه کړی چې دروغ نه دي خو شکل یې د چاو د دروغو د خدای په دربار کې یریږي خدای پې غصه نه شي نو هغه په هغې یریږي او مونږ ښکاره دروغ وایو مونږ سره به څه کوي ښکاره دروغ مونږ سره به څه کوي بیا به خلک دا خبره خلاصوم موسی علیه السلام پسې راشي اے موسی تا سره خو الله پاک پټې پټې خبرې هم کړې دي که نه ته سپارش وکړه وی زه نشم کولی سپارش ولې نشم کولی وکړه سپارش که نه نه ما خو یو سړی وجلی د مرګ خیال نو ما ورته ادب خو مړ دی الله پې غصه نه شي عیسی علیه السلام پسې لاړ شي هغه له به راشي عیسی ته د خدای په دربار کې سپارش وکړه ابوی نفسي زه نشم کولی ولې زما خلکو عبادت کړی دی ما خو نه دي ویلې خو که خدای وي تا ورته ویلي دي زه به څه جواب ورکړم موږ څوک وی د آخر زمانې پیغمبر ته لاړ شي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمایي دا د بخاري مسلم ترمذي د ډېرو کتابونو حدیث ته ما مختصر مفهوم درته وایم ما له وی دا خلک راشي چې د الله پر رضا موږ له سپارش وکړو چې حساب کتاب شروع شي الله موږ خو په ټولو خلکو په پیغمبرانو غټو غټو ګرځېدو رسول الله مبارک وی انا لها دا کار به زه کوم که خیر انشاءالله رسول الله مبارک فرمای دا الله د عرش د سوري لاندې به الله ته سجده ولګم او د دنیا د یوې هفتې برابر اوږده سجده به لګم هلته به د شپې نشته نو الله به آواز وکړي شابه قل وایا تسمع ستا خبره اورېدلی کېږي اشفع شفارس کوه تو شفع ستا سفارش قبلېږي سوال کوه ستا دعا قبلېږي نو پیغمبر به سفارش لومبي وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب وکړه حساب به شروع شي
سونه سات کې به حساب کېږي پته شته د ټول مخلوق سره به د دنیا د نیمې ورځې یعنی تقریبا شپږو غنټو کې به ټولو سره حساب کتاب شي لکه سپومې ده که نه ټول مخلوق به ته ګوري نو هر چاته د هر سړی وي چې د سپومې سره زما تعلق دی زه وینم ما ویني ټولو سره یو شان دقه رنګې ټولو سره یو ساعت به حساب وشي یا څوک جنت ته او څوک دوزخ ته نورونو خبره مې دې پورې کوله چې ابراهیم علیه السلام دروغ نه دی ویلی شکل یې د څه دی د دروغو نو دروغ یې ورته ویل او یریږي به موږ څه کوو سوچه دروغ هلکه دا شی دا مالا جاپانی پکار دی جاپانی استری پکار دا جاپانی جوسر پکار دی جاپانی مشین پکار دی جدا جاپانی دی وګوره کنه میډ ان جاپانی پی لیکل دی حالانکه هغه جاپانی وی د کم دی جوړي د چین دروغ شو کنه دو کم شو دروغ هم شو پیسې ګټي اجلا به پیسې عمره لا به پیسې جمعات به جوړه ماشاءالله دا دکاندار دروغ شو سوچا چهره کا کنه جدا سوچا دا مې کې چیلکا غډه کړی سوچا نه سوچا پیرا کا کنه دا جی سوچا دی او میاس کې پکې وبا چول سوچا مساله را کنه جی دا سوچا د ما په خپل ماشين جوړه کړی دا او میاس کې پکې نور سيزونه چولې دي رښتیا وای دروغ شي کنه شو دا دکاندار الله گاک سوي گاکم غل دی ار یو نه بازه یره جی دا شی په سو خرڅه دا پزر مال فیبل اغبل دکان کې پات تصور کوي درو دا غوا په سو خرڅه دا جی په یو لاک نه مړه په یو لاک د دې نه خال تماته په اتیا در ملاويږي ماشاءالله دروغ وته او تاسو وای نه مړه په سو خرڅه په یو لاک په اتیا در مړه مال په سارم پینځه کم یو لاک راکولې دروغ وای خپل مال په ځان آرامي دروغ شو کنه شو ډاکټر صاحب چې دروغ وي پته شته راته ډاکټر لبزلال شه مطلب لال شه او ډاکټر به ته وایم زنا جوړه مال سرټیفیکیټ ولیکه ها مال ولیکه چې دی بیمار دی یو سورې چټي مې پکار او ډیر ناشنا ده ته وایم ها مال ډاکټر صاحب ولیکه چې دی بیمار دی اجل زما وای مال اولیکا مال هیلث سرټیفیکیټ اولیکا چې دی نا جوړه دی عمره لازم ډاکټر صاحب دا خو د ثواب کار دی هل راشه د لولیکا اولیکا چې دی نا جوړه دی او دی یو دوه میاشتې چوټي وکي ډاکټر ولا اولیکي سپیشلیست ډاکټر چې دا نا جوړه دی دوه میاشتې چوټي دی وکي او هغه وی ثواب نو شي عمره لازم خوار چې ثواب نه دوزخ ته پریوته دروغ دی د مریض د پاره که پیسې دی واره غشته دروغ دی وي او ته عمره لازم دروغ وي ولی مطلب دې څه دی که حکومت ته درخواست ورکوم چوټي نه راکړي نو چې نه راکړي دا ډیوټي دی فرض ده عمره نفل نه مزه کړ خبر خلاص ده خدای خوشاله دلته خپکل ته کې خوشاله او یادا چې بیا را تنخواه کټ کوي وا نو چې آرامه تنخواه دی واغشتل ته عمره وکړه سوچ نشته ده مونږه سوچ چې دا مونږ څه کوو د دروغ سرټیفیکیټ وته لیکي خبره الکه څوک سپارښت وکړه چې په دې حال کې زما دې لور سره زما دې زوی سره لگا نقل پریدي وته کې نقل وته پرې الکه خلک د سفر ما پسې او کسرانه ما پسې زما دوستانو د په خبر نه وې زما په زوی باندې تاسو د 400 د علاقې د یو سړي ډیوټي دا سفارش وته وکا مې د څه سفارش وې چې لګه گزاره سره وکي مې د څه گزاره زه پېښم یاره بس وي ته وای چې دا زما دوست او د زوی دی گزاره وسره وکي مې لکه په پښتو کې راته چې نقل وته پریدي نو په ما د ګناه سفارش کې شرمېږم آیا دې نشته ما له شرمېږم ته زمانہ چې ته په ما دا سفارشونه کې ولی په ما سفارشونه کې د ګناه د دروغ او بیا څه کوي بیا دا غي نه پس په بورډ کې سفارش کوي زما دې زوی له دا نمبر یو څو زیات کې کنه الکه رښتیا وایا دا د دروغ سفارش ته کې د رښتیا سفارش ته د دروغ سفارش مدرسې لا براشي یاره جی او سند می پکار دی د څه د پاره د مدي دوی له پکار دی نوکری نه ملاويږي سند پکار دی نا محتمم صاحب نو ورکه یاد ساته زموږ مدرسې سوال نه پیدا کیږي چې سندونه ورکه او بعض پکې بعض خلکو پرزي مدرسې جوړې کړې دي کنه شته پکې پرزي او مال راشه اولی کی ولا د ما سره دا سبق وې او سند ولا ورکی نو خوارشه دروغ دی ظالم ولې دروغ وې ټول دنیا په دې مبتلا ده خپکهږي ما نواله تا پوره او تا نواله ما پوره غریب نواله مالدار پوره او مالدار نواله غریب پوره هر سړی پکې غیر دی او سوچ هر چا نه کړي چې دا موږ سکو یو خبره ته کومه موږ ټول پکې غیر یو هغه څنګه چې د حج نه موږ راځو کنه یو بوتل کې وبور کوي
زه ورته بوتل ویم، دا خلک ورته ټپکه وایي، خو زه ورته ټپکه نه یم، زه ورته څه وایم هلکه بوتلګي، دغه یو بوتلګي ورکوي. نو خلکو څه چل کړي وي، خلکو هلکه مونږ هم کړي دي، خفه کېږي احمد دا لوبې مونږ هم کړي دي. دل احمد حاجي صاحب نو خلک څه چل کوي، خلک په بیگ کې دننه دا وړې بوتلې دا وردننه کړي. هلکه دا خو نه پرېږدي حکومت، دا څه چې شو هلکه دوکه شوه. دروغ خو نه شو، دروغ خو نه شو، اوس څه شو هلکه دوکه شو، هغې سره د دوکه وکړله. اوس هغوی څه چل کوي، اوس هغې بیګونه ولا کټکۍ او کلاوۍ یې ولا دننه، او چې چام پکې بوتلې موتلې ایښودي اخوی دی وبس. زه خو به دا ووایم چې هغې زیاتې کوي، جذب والا هم زیاتې کوي. ولې ځکه ما یو پخپله یو هغه سړی دغه والا ته وویل چې کوم ماله خو یو دوه ټپکې پرېږده وه، وایي نه ممنوع دي. ما یې ګوره زما بلا وی ته پیسه کې خرڅه څه ما ته وی مې دا خرڅ لنوړم، خو زما خو بلا شاګردان دي، دوستان وی دي، د دنیا راځي، نو چې د دې نه یو قاشق هم واچوم بیا هم نه رسېږي. اما ته نیغ نیغ کتل هغوی خو دا شي نه که نه، هغو نه ولا څوک راځي. ما ته ممنوع، بس منه دی. ما یې ښځه چې منه دي خیر او خلاص پاتې شو خبر. دا خو خیر دروغ نه شو، دا خو دوکه شوه. او که نه تپوس وکړي چې بیګ کې اوبه شته که نشته، او ته وایې نشته او پکې بیا دروغ شو. اوس به څه کوې ورسره، ټوله دنیا په دې کې مبتلا، ټول خلک په دې غم کې مبتلا دي، او سزا یې څونه ده بله وره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې معراج ته لاړم نو یو سړی مې ولیده چې ولاړ دی، او یو فرشتې سره چاړه د داسې تو شوې چاړه، او دې وختي کې وله ورکوي او راکاږي در دې دی پورې دې سټه پورې. نو چې دا اوښلی څنګه دې ورته چغې وایي، نو بیا دا چاړه راوالي دا کونډه دا وله دې بل وختي کې ورکي، نو دا وله سیري کې تر سټه پورې. نو چې بیا دا سیري کې دا بله جوړه شوي دلته یې واچوي، دا سیري کې چې دې بل ته یې راړئ دا جوړ شوي وي. ما وی چې دا سړی خو غرق او تباه دی. دا څوک دی؟ وی دا ستا د امت هغه کس دی چې دروغ به وي، دروغ پروپیګنډي وته پروپیګنډي دروغ به وي چې دا د دنیا ګټ ګټ ته ورسي چې سیګمړ شي دا شی به جوړیږي. رښتیا وایه نن دا سیاسیان، دا سیاست والا کسان نن د خپل لیډر او د خپل پارټۍ دپاره په دې سوشل میډیا په دې موبایل دغه دروغ دنیا ته خورئ که نه خورئ جواب راکړي. لیډر به اسم نه کړی او دې به دروغ وایي زما لیډر خو دا چل کړی، لیډر به منځب نه کوي او دې به وایي زما لیډر خو د خلفای راشدینو د زمانې، لیډر به د دنیا دروغ وایي، ټول دروغ، او دې به حقه دروغ د دنیا ګټ ګټ ته ورخورئ. د خدای سپېره تا قبر کې هغه سم دي یا د ماله پې غوسه راشي، ولې ما باندې د خپل دوستان ګران دي، په ما ګران یې، ګران قسم دی را باندې ګران یې، دړه نه مې خوښ یې، نو ځکه دا خبرې درته کوم. لکه بچو ته بعضې وخت سړی ستغه خبره کوي، دا لیډر به ستا قبر کې سملي، دا لیډر به تا د خدای نه بچ کوي. او چې خوري خو کمبختو هغه لیډر خوري، ممبر خوري، هغه وزیر خوري، تاله څه درکوي؟ اصرې ځان له د دوزخ کنده ښځی کړه، اصرې د پیغمبر خیري په بیه واغېښتې، مرې به نه خدای دپاره بچې زما چې څوک هم دا بیان اوري که نه او هرې پارټۍ سره تعلق لري، دا ټول په یو پارټۍ کې نه راځي. څوک به یو پارټۍ کې، څوک به بله پارټۍ کې، څوک به بله پارټۍ کې، څوک به بله پارټۍ کې، په کور کې دننه پلار یوه کې دی، دوی په بله کې دی. لیکن زمارونو دا مهرباني وکړئ د خدای د خاطره چې د خپل لیډر دپاره، د خپل MNA ممبر دپاره، د صوبایي ممبر دپاره مهرباني وکړئ دروغ مه وایئ، د هغه دروغ مه خوروئ. هغه دروغ وای او ته زر شعر کې خلکو ته خواره کې، نو دروغ چې څوک هم خوروي د هغه دروغجن چې څومره ګناه وشوه دومره ستا هم وشوه، او ستا دا دروغ چې څومره په زرګونو لګونو خلک ګوري او د هغوی څومره ګناه کېږي دومره حصه پکې ستا وشوه. غرق دي خلک قسم په خدای، زه حیران یم ولې د لیډر دپاره دروغ وایې، ولې د لیډر دروغ خوروې، ولې د پارټۍ دروغ خوروې؟ یو پارټي د یو کار یې نه دی کړی، یو پارټي زر هغه شی خور کړي، وي شا به زر زر یې خوروې، دروغ خوروې. د خدای نیکبختو سخت جرم دی. الا وقول الزور، پیغمبر فرمایي الا وقول الزور، الا وقول الزور، وی شرک نه ځان وساتئ. بیا ورپسې څه وایي؟ خبردار دروغو نه ځان وساتئ، خبردار دروغو نه ځان وساتئ، خبردار دروغو نه ځان وساتئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آی هی غم و دردو کې یو سړی دی یتکلم بکلمت، یو خبره کوي،
لا یلقي لها بالا او دې خبر لاړو توجه نه ورکي دته معمولی غوندې خبر اخکاری من سخط الله د خدای د غضب خبره دروغي دروغ دې ته معمولی خبر اخکاری دی مړه دا خو پټه خبره ده حضور پاک فرمایي يهوي بها في جهنم 40 خريفا د دې پټه خبره د وجه بدل خدای په دوزخ کې سلويخ کاله غوټه ور کوي رو بده باسي دا لیډر دا پارټي باندې بیل ته پکار شي دا د پارټي مرګري باندې پکار شي یو ګروپ جوړ کړي د خپل پټه د مرګرو یو ته دروغ لګو بلبل ته دروغ بلبل ته دروغ بلبل ته دروغ د خدای خاطر کامیان یې کمولیان یې کګیره والا یو کګیر خړېلی یې ک پټکی والے او ک بغیر پټکی والے د خدای خاطر به کې حضرت د خدای رویه چوم کې دروغ مخ واراوي د پټه دروغ مخ واراوي خدای ته وګوره د لیډر دروغ مخ واراوي چې تا خواره کړو سمره خلکو او قتل او دا غوي ګناه شو دا غي بنکیږي او دا غي برابر ګناه بستا کی دا خو پاتې کیږي نه او دنیا کې بم ذلیل دروغجن خبر څوک منیم نه ګوره هله کوي مړه دا خو پروند مونږ ته لګي واده کړي و دروغ وي نو ورکو وټه